ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله. جواب دې دوی معنی د جهاد دې سره څنګه جهاد کې دې خدمت کې د جماعتونو د بیت الله خدمت کې اجر وبو ورګي نو دې سره څنګه جنگ کوي. حاصل له جواب دایم چې دې کفر کړه د کفر په وجه باندې دا ټول برباد دي. ما كان للمشركين نشي قبل دل مشرکان نا یعمروا مساجد الله چې آباد کی جماعتونه د الله. که مشرک د الله کورونه آبادی جوړي الله یې نه قبلوي. ولې شاهدین علی انفسهم بالکفر ځکه گواهی کوونکي دي په خپلو ځانونو باندې د کفر گواهی دا کوي چې دا کوم معبودان یې په خپلو لاسونو جوړ کړي مخلوق هم ته به ولا عبادت هم کوي. اولئک حبطت اعمالهم دا کسان برباد شوي دي عملونه د دوی وفي النار هم خالدون او په اور کې به دوی همیشه وي. انما یعمر مساجد الله صفات د مؤمنانو ذکر کوي چې د مؤمنانو اعمال الله تعالی قبلوي. که دوی جماعت آباد کړي نو الله یې قبلوي. بېشک آبادی جماعتونه د الله تعالی څو چې ایمان یې راوړی په الله باندې په ورځ وروستنۍ باندې واقام الصلاة او پابندي کې د منځ ورکړي زکات ولم یخش الا الله او یې نه کې مگر د الله نه. نو دې کې جماعتونه آبادی الله یې قبلوي. آبادول د جماعتونو یو ظاهري دي دیوالونه او دا ظاهري آبادي به کول. دویم قسمه معنوي دي چې دا په نیکو اعمالو باندې آبادول الله د دې اعمال قبلوي. فعسى اولئک یکونوا من المهتدین نو لایق ده چې دا کسان دا دي هدایت والا چې چا کې ایمانی په الله او په آخرت منځ کې زکات ورکړي دا صفات وکړي الله د دې اعمال قبلوي. دا مؤمنان دي هدایت والا دي. اجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام دیمه آیتونه دا مسله معلومه شوه. مؤمنان به تمکین نه ورکوي کافر ته د جومات د آبادولو. کافر ته به نه وایي چې زما جومات جوړ کړه که هغه د جوړم کې پې مه جوړوه. اجعلتم سقایة الحاج دا د مخکې جواب سره تعلق لري. نیک اعمال کې مشرکان کې نه دا نه قبلوي ځکه چې ایمان پکې نشته نو دوی د مؤمنانو سره برابر نه دي. اګنی تاسې سقایت الحاج وبس کول په حاجانو باندې و امارت المسجد الحرام آبادول د مسجد حرام کمن پشان دا چا من بالله والیوم الاخر چې ایمان راوړی په الله په ورځ وروستنۍ وجاهد فی سبیل الله جهاد کړی د الله په لاره کې دا دواړه برابر دي. لا یستوون عند الله د الله په نسبت باندې دا برابر نه دي. والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله دا د مخکې د فاره تفسیر دی یا د مخکې د فاره علت دی. دواړه ځکه برابر نه دي چې مؤمنانو ایمان هم راوړی هجرت او جهاد هم کړی د دوی درجې اوچتې دي او د کافر درجه ښکته دواړه برابر نه دي. هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی وهاجروا هجرت یې کړی او جهاد یې کړی د الله په لار کې په خپل مالونو باندې و انفسهم په خپلو نفسونو باندې اعظم درجة عند الله ډېر لوی دي په مرتبه کې د الله په نسبت باندې. مؤمنانو مرتبې ډېرې اوچتې دي. واولئک هم الفائزون او دا کسان دی کامیاب دي. یبشرهم ربهم برحمة د دوه ایتونو کې زیری د آخرت زیره ورکړي دی دا رب دوی په خپل رحمت باندې برحمت منه پر رحمت خپل طرف نه ورضوان پر رضا باندې و جناتنا په جنتونو لهم چې دوی لپاره دي بیا پای کې نعیم مقیم نعمتونه همیشه خالدین فیها ابدا همیشه به پای کې ټول عمر. ان الله عنده بشک الله چې د داغه سره د اجر عظیم ثواب لوی
الله به دې لوی اجرونه ورکړي. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء. دې کې رد کې د درې معنی د قتال سوال دا پیدا کی مشرکانو سره څنګه موږ جنگ وکړو، دې کې خو زموږ خپلوان دي که نه، دا صلې رحمۍ لحاظ نه ساتل کېږي. په کار دا چې صلې رحمي موږ وپالو. نو جواب دا چې مشرکانو سره صلې رحمي وپاله، اگر که خپلوان دی خو چې تا سره جنگ کوي جنگ ورسره وکړه. اے د ایمان والاو لا تتخذوا آباءکم من نیسئ خپل پلاران و اخوانکم وروڼه اولیاء دوستان ان استحبوا الکفر علی الایمان که چېرې دوی خوښ کړو کفر په ایمان باندې. که پلار دی کافر دی نو دوستانه ورسره مه کوه، ورور دی کافر دی دوستانه ورسره مه کوه. ومن یتولهم منکم چا چې دوستانه وکړه د دوی سره ستاسې سره فاولئک هم الظالمون دا کسان دی ظالمان دي. د دې آیات په تفسیر کې عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایلی څوک چې په شرک باندې رضا شي نو دا مشرک شه. مشرک د شرک نه ورته کرکه کوي، نفرت به ترې کوي. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. دا د مخکې سره تعلق لري ترقی د بیان کې. وایي که چېرته یې پلاران ستاسې بچي ستاسې و اخوانکم وروڼه ستاسې وازواجکم بیبیانې ستاسې وعشیرتکم او قبیلې ستاسې واموالون اقترفتموها او مالونه چې ګټلي تاسې هغې لره وتجارت تخشون کسادها او تجارت چې تاسې یېرېږئ د کوټه کېدلو د هغې نه ومساکن ترضونها او کورونه چې خوښوئ تاسې هغې لره احب الیکم من الله ډېر خوښ تاسې د الله او د رسول د عین او د جهاد فی سبیل د الله په لاره کې. اصل دا دی که چېرته تاسې خپلولي مالونه او قوم وغیره خوښوئ د الله د حکم مقابل کې جهاد پرېږدئ، الله او د رسول حکم پرېږدئ، خپلولی نه یالئ، پلار او د زوی او د ښځې او د قوم او قبیلې د وجې نه تاسې جهادونه پرېږدئ. فتربصوا به انتظار کوئ حتی یأتي الله بامره تر دې چې راوړي الله تعالی فیصله خپله. فیصله د الله تعالی چې یا به عذاب شي دنیا کې یا بله طریقه باندې به الله خپله فیصله راوړي. والله لا یهدی القوم الفاسقین. الله هدایت نه کوي قوم نافرمانه ته. دا ډېر سخت حیات دی په بندګانو باندې. هر سړی دی وګوري چې زه داسې کلکې مه اسلام کې او که نه یم. یو طرف ته پلار دی بل طرف ته الله د الله حکم دی. یو طرف ته د بچي خواهش دی بل طرف ته د الله او د رسول حکم دی چې ته کوم یو راخلې. نو دا آیات ډېر سخت دی. مخکې ویره په دغه شیانو باندې اعتماد مه کوئ. قوم قبیل خپلوانو باندې مالونو باندې اعتماد مه کوئ. نو اوس په خپل کثرت او ډېروالي باندې به اعتماد نه کوئ. او آیت کې به زیری شي د الله په امداد باندې الله به مدد کوي، جهاد کوئ. لقد نصرکم الله یقینا مدد کړی ستاسې الله تعالی فی مواطن کثیرا په ډېرو ځایونو کې. مواطن نه مراد چې مغازي دي چې د نبي صلی الله علیه وسلم په ژوند کې 80 جنګونه شوي کافرانو سره. په 19 جنګونو کې نبي صلی الله علیه وسلم په خپل هم شرکت کړی و. ویوم حنین او په ورځ د حنین باندې دا تخصیص یې څه کوو چې څوک دا وایي چې حنین کې هزیمت راغلی و الله خو مدد نه و کړی کړی. جواب وشي چې نه الله مدد کړی و. حنین د طائف او مکې مابین کې یوه علاقه ده. حوازن او ثقیف قبیله هلته اوسېدل. نبي صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه نو دا دواړه قبیلې را جمع شوې. 4000 کسان جنګیالي دا تکړه کسان یې وګټل. اراده وکړه چې نبی صلی الله علیه وسلم سره جنګ وکړي. دا وخت کې د مؤمنانو لښکر 12000 کسانو مقابل کې 4000 دي. نبی صلی الله علیه وسلم چې خبر شو روان شو چې پای باندې ورمخې شو او نه پیوږي. اول وخت کې د مسلمانانو زړه کې دا راغلل چې را مونږ ډېري نن به ډېروالي فوج باندې مونږ کمزوري کېږو. نو ډېروالي ورته څه فایده ورنکړه. د اول حالت کې شکست راغلی، ټولو په یو ځل حمله وکړه کافرو، مؤمنانو شکست وکړه. لیکن نبی صلی الله علیه وسلم هم شکست ونه کړه.
رسول الله صلی الله علیه وسلم غشي اشتل او روانو د आवाज کو انا النبي لا کذب انا ابن عبد المطلب زه نبیم دروغ نه یم ګویا خبره دروغ نه ده لکه څنګه تاسو ما پیژنئ چې دا عبدالمطلب نو سیمان د قرانګي په دې ما او پیژنئ چې زه ګوره پیغمبر یم عباس رضی الله تعالی عنہ واغې د ایثار کې چې صبر کوا چې ملګری در خواله راشي نه الله مدد کړو به ته واپسې کې الله تعالی مسلمانانو له غلبه ورکړه په کافرو اذا عجبتكم کثرتکم کله چې خوشاله کړي تاسو ډیروالی تاسو فلم تغني عنكم شيئا نو دفع نه کړي ډیروالی تاسو نه څه شی وضاقت علیکم الارض او تنگ یک لپتا سی باندې ازمکا بما رحبت سره د پراخینا شکست چراله د ازمکا برا تنگ شو ثم ولیتم مدبرین به شي تا شاکون کی میدان د جنگ نه چې دیم به تخت وګل پشا شوی ثم انزل الله سکینتهم دی کی د الله امداد ذکر کی چې حنین کې الله امداد راولې و به راولې الله تعالی سکینت او خپل تسلیم علی رسول برسول خپل باندې په مؤمنانو باندې وانزل جنودن او راوی لګد سره کلم تر واچ تاسو غن لید وعذب الذين كفروا عذاب ورکا کسان ته چې کفر کړو وذالک جزاء الکافرین او دا بدل د کافرانو ثم يتوب الله من بعد ذلك به توفیق او توبه ورکا الله تعالی پس دین علامه شاچاته چې وختل اشاره شي چې د جنگ وروسته ډیرو خلکو ایمان راوړ الله ته توفیق ایمان ورکړ والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس دی آیت کې د براءت یو طریقه ذکر کړي هغه دا چې مشرکان په حج او عمره باندې بند کې حرم ته داخل دول منع کوي مسلمانانو چې کوم خاص مرکزونه یې الته مشرکان درځي اے د ایمان والا او انما المشركون بشک مشرکان نجسن فلدین بعض علما وایي چې دا نجاست ظاهری دی خو دا اکثر علماو نظر دا چې دا نجاست معنوي دی چې دې کې شر دی نشر دا یو نجس شی دی فلا يقرب المسجد الحرام ندینی چې کی مسجد حرام ته بعد عامهم هذا پس کال د دین چې دا پس په نهم کال باندې اعلان وکړي د دین وروسته روان کال دا مشرک به حج نه کوي ګوره مسجد حرام ته هم نه داخليږي نور جماعتونو او آزاد نه داخليږي او نجاست د نجاست معنوي دی ځکه نبی صلی الله علیه وسلم کافر داخل کړي دي جمعه ته مسجد نبوي ته تړلي بکی دي وفتونه د کافر راغلي نبی صلی الله علیه وسلم په مسجد کې خبرې اترې کړي وان خفتم عائله جواب دې یو څلورم مانع څنګه ور سره جنگ کوي مشکانو طرف نه مالونه را روان دي کدا مالونه بند کې به موږ څه کوو وسم اکثر مسلمانان وایي یا د مسلمانانو ملکونو ته د کافرانو د ملکونو راشنې را روانې دا بکی او دا بکی موږ به څه کوو دا د ایمان کمزوري ده وایي څه به کوې د الله خبر اوره چې څه به کوې وان خفتم عائلة که تاسې یېرېږئ د غریبینا فسوف یغنیکم الله من فضله زر دې چې مالدار به کې تاسې الله تعالی د خپل فضل نه انشاء که الله غواړي کافرانو علاوه نورې لارې به ته کولاوږي ډیر مسلمانان دی ډیر ملکونه دي خپل کې تعلق ساتي کنه د دنیا شتمنۍ او د دنیا چې کوم قیمتي شی نه دی الله مسلمانان لور کړی دي مسلمانان باید کافرانو سره په دې خاطر تعلق ونه ساتي چې ربیا منګه غریبانان شو خراب بشو بشک الله په دې حکمتونو والا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر د دې څنګه دې صورت دویمه حصہ شروع شو
دا تقریبا تر 30 نمبر آیات پورې ده. دې کې د کتابي کافرو ذکر کوي، اهل کتاب یهود او نصارا، او امر د داغه سره په قتال چې د يهودانو او نصارا سره جنگونه وکړي. دیار لسوج به ذکر کې داغه سره د جنگ دا دیار لسوج دې څه کول سره جنگ کوي. قاتل الذين لا يؤمنون بالله، جمع کې دا چا سره چې من لري په الله باندې ولا باليوم الاخر او نه پورا ځسنې باندې شرعي ایمان نشته ده. دا بې ایمانه خلک دي نه ځکه ورسره جنګ وکړي. ولا يحرمون ما حرم الله، حرام نه ګڼي څه چې الله حرام کړي دي او رسول بیان کړي دي. ولا يدينون، تابعداري نه کوي دین الحق، د حق دین من الذين اوتوا الكتاب، دا چانه چې ورکړل شوی دی آیت کتاب، نو مراد یهود او نصارا دواړه دي. امام مجاهد رحم الله نه نقل دي نبی صلی الله علیه وسلم ته چې کله حکم وشو چې رومیانو سره جنگ وکړه، نو دا آیتونه نازل شو. د نبی صلی الله علیه وسلم لخر برابر که 10,000 کسان ځان سره واخیستل، مدینې نه روان شو، تبوک ته لاړ. 20 ورځې تبوک کې تېرې کړې، بیا د الله په حکم باندې بیرته واپس مدینې ته راغی. آیات کې امر د قتال له کتابي کافرو سره جنگ به سره کوي، حتی یعطوا الجزیة، تر دې چې ورکړي ټکس عین په خپل لاس باندې وهم صاغرون، او دی به ذلیلین. ټکس په ځان باندې ومني او ذلیله وي. ذلت اداره د مسلمانانو علاقه کې په عزت باندې نه اوسېږي. لوی ښارونو د مسلمانانو کې به هم نه اوسېږي، خپل آبادي به نه کوي. دا مسلمانان به په اوچته مرتبه او عہده باندې نه دي. ذلیله به د نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی سلام کې په لومبیواله نه کې، کاغی سلام واچو نو ته به جواب ورکې صرف علیکم سره. او کله چې په لاره کې راشي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي پراخه ځای ته مه پرېږده، بلکې هغه تنګ ځای ته مجبوره کا. دا به ذلیله وي. وقالت اليهود عزیر ابن الله، دې کې نور اسباب ذکر کوي د قتال چې یهودو سره جنگ کوي. ځکه دا بېادبه خلک دي، د الله بېادبي کړې ده. وقالت اليهود واليهوديان عزیر ابن الله، عزیر علیه السلام د الله زوی دی. عزیر علیه السلام الله امتحانا مړ کړ. کله چې الله پې مړ راوست، نو د دې نه بعد عزیر علیه السلام 100 کاله بعد الله را ژوندی کړ. نو یهودو د دغه وجه نه ورته ابن الله ویله. د الله د علم مظهر دی. سورة بقره کې ذکر شوي. وقالت النصارى والنصارى المسيح ابن الله، عیسی علیه السلام د الله زوی دی. عیسی علیه السلام الله بې پلاره پیدا کړ. نصارا ویله چې پلار یې الله دی، العیاذ بالله. دا دواړه بېادبه قومونه دي، د الله بېادبي کړې ده. ذلک قولهم بافواههم، دا وینا ده د دوی په خپلو خولو د دوی باندې. بافواههم معنا دا چې دا بې دلیله وینا ده. یضاهئون قول الذین کفروا، مشابهت کوي د قول دا چا سره چې کفر یې کړی من قبل مخکې دوی نه. دا داسې خبره چې مشابه د مخکنو کافرو د وینا سره. مخکنی کافر چې مشرکان هغې به دا ویله ملائک د الله لورګانې دي. قاتلهم الله، دی د الله هلاک کړي. انا یؤفکون، څنګه اړولی شي د حق نه. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. نور اسباب ذکر کوي د قتال. جنگ ورسره ځکه وکړه چې دې کې دا ناکاره صفات دي، ناکاره صفات. اتخذوا احبارهم، بېشکه نیولي دي خپل مریان، و رهبانهم پیران خپل، اربابا اختیارمند د شریعت من دون الله، سوا د الله نه. ارباب معنا دا ده چې دوی په حلال او حرامو کې دای پسې روان دي.
انما طاعهم فی معصیت الله واستحلوا ما احلوا وحرموا ما حرموا. د الله په نافرمانی کې د دې اطاعت کوو. څه به ورته د خپلو پیرانو ملیانو حلال او هغه به حلال ګڼل، چې کوم ورته خپلو ملیانو پیرانو حرام ولا به حرام ګڼل. نو د خپلو ملیانو پیرانو یې ارباب جوړ کړل. عادی بن حاتم رضی الله تعالی عنہ راله چې کله اسلام راوړ دا نصرانی واول. اے د الله رسوله، الله وی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. دی خپل مریانو پیران دا پر ربوبیت نیولی، من خدای بندگی نه دکله. نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل یو شی به الله حرام کړو تاسو ته مریانو ویل حلال دی تاسو به حلال ګڼو، او یو شی به الله حلال کړو تاسو ته مریانو ویل حرام دی تاسو به حرام ګڼو. تحلیل او تحریم کې مولا تابعداري کړې ده ګڼو. او نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل فتلک عبادتهم، بس دغه دی بندگی ده ګڼو. مولا خبره با د الله د خبرې مقابل کې نه مني، د پیر خبره با د الله د خبرې مقابل کې نه مني. ځکه الله فرمایي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. دی خپل مریان او پیران پر ربوبیت سره نیولي سوا د الله نه. دین وانی کې هم د درې طبقو نه علما چې کله ناکاره شي، پیران چې کله ناکاره شي، او باچاهان چې ناکاره شي، به دین خرابېږي. عبدالله بن مبارک رحم الله ناشنا خبره کړې ده، وهل افسد الدین الا الملوک احبار سوء ورهبانها. دین نه دی خراب کړی مگر ناکاره باچاهانو، ناکاره مریانو، ناکاره پیرانو د خپل خواهش تابع شي، نو به دین خراب کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابع داغه اطاعت بکې، که داغه اطاعت کې کمزوري رااله دین به خراب شي. ابن ابي العز رحم الله لیکلی دي شرح العقیدة الطحاوی کې، لا شک ان من لم يسلم للرسول نقص توحیده. دې کې هیڅ شک نشته چې پوره تابعداري تسلیمي د رسول ته ورغله توحید به ناقصي. فانه يقول برأيه وهواه، په خپل رای په خپل خواهش باندې به خبرې کوي. ويقلد دا رای و هوا، د رای د خواهش والا تقلید بکې بغیر هدى من الله بدلیل. توحید به کمیږي نه. نو دا ته چې د چا پسې به دلیل رواني وای دا تا خپل رب وګڼو. نو بې دلیله به د علماو خبرې نه منئ. هر عالم به د دلیل تپوس کې چې دا حلال او حرام ته موږ ته بیانې، دلیل ورسره بیانوه. والمسیح ابن مریم او نیولې دی عیسی علیہ السلام، عیسی چې د مریم دی ځان نه ذکر کړ، ذکر دی د الله سره بندګۍ کې شریک کړی دی. اطاعت کې نه د عیسی علیہ السلام اطاعت نه دی کړی. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. امر نو شوی دی ته مگر د دې خبرې چې دی بندګي خاص کې د معبودیو دی الله بندګي وکي. لا اله الا هو، نشته دی حق دا د بندګي مگر د الله دی سبحانه، پاک دی د الله عما یشرکون، دا څنګه چې دا خلک ورسره شریکوي. مولین او پیران د الله سره شریکان نه دي. ګوره دا به د الله سره شریکان نه ګرځي. حلال او حرام دا د الله کار دی. یو شی حلال یو شی حرامي پیغمبر ته خود نه کړی دا بیانوي چې الله او رسول یو شی ته حرام نه دی وی، دا ټول امت راجم شي حرامول نه شي. الله او رسول یو شی حلال کړی نه، دا ټول امت راجم شي دا حلالول نه شي. ګوره یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم ویابى الله الا یتم نوره ولو کرہ الکافرون. دا بل سبب دی د قتال. دی کتابانو سره جنگ څنګه وکړي؟ دی د الله رڼا به ختمول غواړي، د الله دین ختموي. یریدون دی غواړي ان یطفئوا نور الله، چې بند کی ختمه کی رڼا د الله، نور د الله تعالی دا دین توحید. بافواههم په خپلو خولو باندې. افواه نه مراد دا چې بې دلیله خبرې کوي، دلیل ورسره نشته دی. هسې قصې منګړتې د ځانه جوړې کړي دي او د توحید او د سنت مقابله پرې کوي. پوکي به ډېر وکړي دی ډېوې ته چې دا ختمه کړي، خو لیکن دا نشي ختمولی. ویابى الله الا ان یتم نوره،
نه غواړي الله مگر دا خبره چې پوره کړي خپل رڼا ولو کره الکافرون اگر که بدي ګڼي کافران الله به خپل دین پوره کوي والله لیتمن الله هذا الامر نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي قسم په الله چې الله به دا دین پوره کوي دا به څه نه پاتې کیږي اگر که خلک خلاف کوي الله به پوره کوي نستا په بوکو باندې د حق شمدا نه بندي ګورا ګیره به دې اوس پام کوا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله د آیات کې بیان د اتمام د نورو الله رڼا څنګه پوره کوي داسې الله رڼا پوره کوي لکه څنګه چې الله رسول الله ورېږه او بیان د صدق دی د آخري رسول خاص الله ذات دی ارسل رسوله چې رالیږلی خپل پیغمبر بالهدى په هدایت و دین الحق او په دین حق باندې بالهدى نه مراد عقاید دي دین الحق احکام فروع لیظهروا دې پاره چې غالب کې د حالت دیني کلی په ټولو دینونو باندې ولو کرہ المشرکون اگر که بدي ګڼي مشرکان یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس د آیتونو کې مقصد دا چې الله مؤمنان منع کوي د مشابهت د کتابانو نه اے مؤمنانو کتابانو نه یهودو نه سراو کې ناکاره خوی نه دي پام کوئی ځان سره مشابه نه کوي ګوره دا د مشابهت نظام بچ کوي اے د ایمان والاو ان کثیرا من الاحبار بشک ډېر د مولیانو نه او رهبانو د پیرانو نه لا یاکلون اموال الناس خامخا خوري مالونه د خلکو بالباطل په باطله ناروا طریقه د مولا په جامه کې دی د پیر صاحب په جامه کې دی او آرام خوري آرام خور دی دا آیتونه د دې امت په باره کې دي بخاری روایت دی نزلت فینا و فیهم دا زمونږ باره کې نازل شوی دی یهودو نصارو باره کې دی ګوره هر هغه کس هر هغه مولا چې د عوام مال خوري په حلو باندې خوري په بدعاتونو باندې خوري نه په دې کې داخل لګوره كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس صرف د خپل خیر لپاره د دین رانچه بدله کړې ده والی که د خیر نه څربېږي نه کار به ناروای اگر که سنتي د ده خیر نه څربېږي نه کار په کې به روای اگر کې بدعتي اخونه دی پي که د خري او که د سپي صرف دغه شی غواړي که دار څه عبدالله بن مبارک رحم الله خپل خبره کړې او مخکې ذکر شوه دا شان خبره علامه اقبال هم کړې ده چې دین د درې قسمه طبقو خلکو نه خراب شوی دی ہے خرابی دین کائی تین سے پیر جاہل شاہ ظالم مولوی بی دین سے د درې قسمه طبقو د دین خراب شوی دی ظالم باچا جاهل پیر الله نه نه یریدونکی مولا بس هغه ارڅ چې د خپل خېټې دپاره کوي د پخوانو دا طریقې دا په دې امت کې نوي سم راضي که نه راغلی دي مولا صاحب هغه کارونه ورته راواکلي چې شریعت نه راواکلي دي د شریعت طریقه دا قانون د شریعت دا چې مړی وشي نو عام مسلمانان به د مړي کور ته ډوډۍ وړي هغه به تسلي ورکوي جعفر رضی الله تعالی چې کله شهید شو نبي صلی الله علیه وسلم کور ته ورغلی بچي ول راغونډ په سرونو یې لاس کې راښکاږه ښځې ته ولې ویلا چې جعفر خو شهید شو آی جړاګانې شروع کړې نبی صلی الله علیه وسلم راووتو دا ویله اصنعوا لآل جعفر طعاما د جعفر د آل لپاره خوراک برابر کړي فإنه آتاهم ما یشغلهم دې ته داسې مصیبت راغلی چې دوی مشغوله کړي دي عایشې رضی الله تعالی عنها خوراک بیا برابر کړ ښه خوراک بیا برابر کړ نرم او کم کور کې به غم شی او مړی به شی هلته بیا وړه
خزیره به برابروله وی ځکه نبي صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې دا د زړه ټکوری مړی کوم کور کې شوی دی نو په عامو مسلمانانو باندې لازم دی هلته به خورا وکړي دا نه مړی هم شوی دی او زوی دې وله رای ساره کړی او ګریوانه دې نیولی ملا صاحب پسې راغلی شا بزرګ وه د پلار خو ته ساتلی خیرات پسې وکړه یو طرف ته د پلار غم پرې راغلی بل طرف ته مال هم تې وي داسې ډاکه مار دې وخت کې هغه غله چې دی هغه هم په سړي باندې رحم کوي هلکه پلار یې مړ دی زه غلا دې مه کوئ ملا صاحب وایي چې اوس په دې ګربه کېدی وی نو کله بیا وی ملا صاحب په دغه ټیم کې پیدا دي الله دا رواجونه الحمدلله ختم کړو انشاءالله په ختمېدو دي اوس د مسلمانانو سترګې کلاو شوي دي وګرځېدل بیا به جمعګیانې ځان ته راغوښتلې هله جمعې شپه ده جمعې شپه ده او خیرات پکې ډېر ثواب لري نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی د جمعې شپه د عبادت دپاره د قیام دپاره مخاص کوئ ورځې د روژې دپاره مخاص کوئ تخصیص به نه کوې هره شپه د الله شپه ده او په هغې کې د الله بندګي کوه دارنګې بیا تر 40 ورځو پورې ملا کره به چې دی چورګوړی ته د 40 ورځې چې غټ کړی خامخا پکې دوی مړ هم شوی نو ملا صاحب ګور به همیشه چرګانو ډک وو کال کې یو ځل رایاد کې هلکه کال بعد کالی پورش د پلار د کال پورش وله شماري سم دې پاره چې کلیزه پسې وکړي کال په کال به یو ځای خوري په مرګ هم نه پرېږدي چیچي هډوکې وله چیچي بدعتي مولا دا د خپل مقتدي د بدن چینجی دی چینجی ته خلاصېږي چېرته ډډ والا ټول چې دی خوري الله وی ان کثیر من الاحبار بېشکه ډېر د ملیانو نه او رهبان د پیرانو نه لیأکلون اموال الناس خامخا خوري مالونه د خلکو بالباطل په ناروا طریقه باندې سی به د شورا صفت به ورته شروع کړي او فضایل شوروا ایوب ملا پیدا شوی د شورا فضایل وایي چې بس زما سی او مهربانه شوروا کې دونه فضیلت دی شوروا ته زړه شوی دی ملا صاحب چې څه شي ته زړه وشي دا فضیلت بیان کړي دا دی چې مقتدي ورته راورسوي ویصدون عن سبیل الله خلق منع کې د الله د لارې نه صفا لارې ته خلق راغواني منع کې نه پام کوه مه ورځه والذین یکنزون الذهب والفضة هغه کسان چې جمع کوي سره او سپین ولا ينفقونها او نه خرج کېدی لره فی سبیل الله د الله په لار کې کنز دې ته ویلی کېږي چې الله مال درکړه او د هغې نه زکات نه ورکوي هر څونه مال چې دی اگر که ښکاره پروت دی خو چې زکات نه ورکوي دا کنز دی کنز خزانه ده الله به دې تپوس نه کوي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی فرمایي کنز څه ته وایي هو المال الذي لا تعد منه الزکات هغه مال چې د هغې نه زکات نه ادا کېږي او کله چې د دې نه زکات ادا شي فلیس بکنز وان کان تحت 7 ارضین که لاندې په خزانه ځمکه کې دی دفن کلی هم بې کنز نه دی معنا هغه مال چې ته ساتې او زکات یې نه ورکوې ولا ينفقون فی سبیل الله شرعي مصارف باندې نه لګوي فبشرهم بعذاب علیم نذیر ورکړه دوی ته په عذاب درناک دا عذاب به کله یوم یحمى علیها فی نار جهنم دا په هغه ورځې چې داغلی به شي ګرمولی به شي دی دغه شی نه علیها په دې اور باندې یحمى ګرمولی به شي علیها دغه شی نه فی نار جهنم په اور د جهنم کې دا یره دا چا دپاره چې مالونه یې ساتلي دي او خرج کوي یې نه زکات نه ورکوي فتقوا بها جباههم وجنوبهم داغلی به شي په دې باندې تندي د دوی اړخونه د دوی وظهورهم شاګانې د دوی تندی ولې داغي دا ځکه داغي غریب راغلی دی ته سوال کړی دی ده د تندی راته یو کړی دی ته نه خلاصېږي اړخ وله ولې داغي ځکه غریب ورته ولاړ دی مجبورۍ راخیستلی دی دې ته مخ واړئ اړخ ورته راواړئ وظهورهم شا ولا داغي ځکه کله ته روان شي او شا ورته راواړئ الله وایي څنګه زه به دې اوس خوښ شم دا ځینې به زه وداغم غریب راغلی او حق د غریب ورکړه خپل مال نه کنه ستا په مال کې د غریبانانو حق دی یوازې زکات نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی زکات نه علاوه هم په مال کې حق دی ګوره
دی وخت کې ډېر نیک انسان آیا چې د مال زکات وباسي دا به ډېر نیک انسان ګوره اکثر زکاتونه څوک نه وباسي بلکې چا باندې څوک چې زکاتونه مستحق دی چې بل ورکي دی خپله حرص کوي چې مال زکات راوړی خیرات هم را راوړو خیرات کې د پرېښودنه بس جنګ د سره کوي مرورېږي د نه یوازې زکات نه علاوه نور هم د غریب حق پکې ادا کوه او ویل کېږي وتا هذا ما کنزتم دا څه دی چې تاسې خزانه کړې وو لانفسکم د خپلو نفسونو دپاره فذوقوا ما کنتم تکنزون وڅکئ عذاب دا څه چې تاسې خزانه کوو ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله دې کې رد دی په اهل کتابو اهل کتابو په نسبت باندې کال به د 12 میاشتو نه څو ورځې زیاتېدلې بعضې داسې کال به راغلی چې 14 میاشتې به پکې وي دا کار یې ولې کوو د دې لپاره چې د حج موسم ګډوډ کړي د روژې موسم ګډوډ کړي او په مشرکانو د مکې باندې برد دی دا ځکه دی به د حرمت هغه میاشتې بدلولې یو نه بل ته نقل کوله او بل نه بل ته نقل کوله ان عدة الشهور بشک شمار د میاشتو د الله په نسبت باندې 12 شهرا 12 میاشتې دي په کتاب الله د الله په حکم کې یوم خلق السماوات والارض دا ورځ چې پیدا کړي د اسمانو ځمکه الله چې دنیا آباد کړه نو قانون دا چې کال 12 میاشتې ګوره منها 4 حرم بعضې دې نه 4 میاشتې د عزت ذوالقعده ذوالحجه محرم او رجب ذالک دین القیم دا دین دی او کلک دی دین په خپل مشهور معنا سره قیم په معنا د مستقیم سره دا کلک دین ذکر دا دین د ابراهیم علیه السلام دی نو مضبوط دین دی فلا تظلموا فیهن انفسکم نو ظلم مه کوئ په دې میاشتو کې په خپلو ځانونو باندې ظلم دا چې دا مه بدلوئ رسته کوئ مه گناهونه پکې مه کوئ وقاتلوا المشرکین کافه امر د قتال له ټولو مشرکانو سره کتابي مشرکي کې غیر کتابي مشرکي جمع کې مشرکانو سره کافتن ټولو سره کما یقاتلونکم کافه لکه څنګه چې تاسو سره جنګ کې ټول کافران ستاسې مقابل کې یو دي که نه اوس هم د دنیا ټول کافر د مسلمانانو مقابل کې یو دي وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ پوښي بېشک الله ملګری تقوادارو انما النسیء زیادة فی الکفر یضل به الذین کفروا دې کې رد دی په باطل رسم باندې دام تعلق لري د میاشتو سره د عزت میاشتې ذوالقعده ذوالحجه او محرم دا درې میاشتې پرله پسې وې دې کې پابندي وه جنګونه به نه کوئ زیات ظلم زیاتی به نه کوئ عربانو ته دا درې میاشتې پرله پسې لوټ مار نه کول جنګونه نه کول سخت وو دونه پابندي او پرهیز ورته سخت وو حج به چې راغلل مینه نه به واپس شو بنو کنانه یو سره او دا فیصله به چا نه واپس کوله ټول به ورغلل هغې ته مې ویله دا حرمت دې ځل موږ نه چې دی وروسته که اوبه سید دا ځل د محرم نه حرمت چې دی سفر ته نقل شه محرم په میاشت کې به هر څه کول سفره کې به پابندي کوله بل کال به سفر نه ربیع الاول ته کوم په دې طریقه باندې دا میاشتې ګډې وډې کړې وې نه الله وی نه من نسیو بېشکه رسته کول د میاشتو د عزت نسی تاخیر د عزت میاشته حرمت لري کې زیادت فی الکفر دا زیادت دی په کفر کې زیادت فی الکفر ذکر دی حلال حرام او حرام حلال ہے محرم په میاشت کې جنگ روانې حرام آتا حلال وګڼل سفر کې جنگونه خو حرام نه وګڼل آتا حلال وګڼل یضل به الذین کفروا گمراه کېدلی شي په دې سره کسان چې کفر یې کړی دی یحلونه عاما حلال ګڼي د یو کال دا یوه میاشت ویحرمونه عام او حرامه ګڼي د هغه میاشت بل کال یو کال به له حرام حرمت ولا ثابت بل کاله حرمت به ترې کوو لیواتو عدة ما حرم الله د دې لپاره چې پوره کې شمار د هغه میاشتو چې الله حرامې کړي دي حرامې کړي دي الله وله عزت ورکړی چې دې که به وړوکې جرم هم نه کوئ فیحل ما حرم الله نو دې حلال وګڼي په دې سره دې قیصرات چې الله حرام کړي دي
د الله حرام حلال وګڼل ځکه زیادت دی په کفر کې زین لهم سوء اعمالهم ډول شوي دوی ته بد عملونه د دوی والله لا یهدي القوم الکافرین الله هدایت نه کوي قوم کافرانو ته د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ